له افغان ګډو ځواکونو سره یو ځای هغه سیمې ته ځو چې تازه له طالبانو نیول شوي. شاوخوا 10 کاله وروسته د شینوارو ولسوالۍ ګولایي سیمې ته افغان ګډ ځواکونه رسېدلي او دلته یې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. کومه ساحه چې تاسې په تصویر کې وینئ دا د وسلوالو ډلو محاکمه بلل کېدله او لیدل کېږي چې ښایي دلته زندانیان پاتې شوي اوسیږي. دلته راته لومړی سرتیرو هغه ځای وښود چې د دوی په باور کلونه د طالبانو محکمه، زندان او د سترو بریدونو د پلان مرکز و. ساحه ده دلته په ځای کې د قاضیان ناست د دوی دلته فیصلې کېدلې. دلته به فیصلې کولې دې ځای کې دلته به فیصلې کولې او دلته بیا بندیانول. دا دلته څوک اوسېدل؟ دلته بندیانوله بندیان د افغان ځواکونو هغه به څوک ونیوله، ملي اردو، ملي پولیس، محلي پولیس به ونیوله، بیا د سپین ږیري څوک ونیوله. دلته بیل بیل کوټاو کې به بندول. دې کوټو کې به ټوله د دوی کنټرول لاندې دې کوټو کې به یوازې بندیان ساتل کېږي. بندیان ساتل کېږي. څومره وخت دغه سیمه د طالبانو سره؟ تقریبا دا خو 10 کاله شي. 10 کاله شي دلته حکومت دغسې عملیات نه وکړي لږه دا اوس وشو. او د ننګرهار د جنګ رهبري د طالبانو د واک لاندې هم دې ځای نه کېدل؟ دې ځای نه کېدل. دا د شینوارو غټه ولسوالي ده او بیا د دې مرکز چې و د طالبانو دا یو. دلته به دوی جمع کېدل او دلته دوی جمع کېدل. دوی به چې په شینوارو کوم ولسوالو په غنیخېلو لاندې په لیار باندې چې په کوم دغوی به د وښوده نو دې ځای نه به پلان کوله، دې ځای نه به تله. دې ساحه کې دلته د ولسي خلک کورونه مو یا نه یوازې محکمه؟ ولسي کورونه اخوا دېخوا دي. دا د کوم ولسي کورونه او دا دې نه ویشتلي په زور. زو دلته څوک اوسېدل؟ ولسوالان دا مشران. دلته به نور کوم راتله دغلته به اوسېدل. ځواکونو د پلټنو پر مهال د مرکز نه د طالبانو پاتې شوي اسناد هم ترلاسه کړي چې د طالب جنګیالیو تر سوبتیا نیولې ان د بریدونو تر پلان پورې لیکل پکې ښکاري. ځایي خلکو را سره په خبرو کې د دې مرکز په تړاو کیسې کړي. د امارت په نامه مې یوه ډله د جوړه کړې وه، دې ته بېګناه خلک یې وژله. دا ساحه چې موږ ولاړې دلته محکمه او زندانونه وو؟ ولې نه و؟ دا زندان و که نه. دې ته به خلک راوړه، بندیان پیسې به یې ترې اخیستې، بندیانول به یې دلته ټکول به یې، وال به یې بس وجل به یې، بیا به یې رغزي ته کړه، 2 ډزه 3 ډزه په سر باندې ویښ او بس ختم به یې کړه. طالبانو په شینوارو ولسوالۍ کې د پیل شویو عملیاتو او له لاسه ورکړو سیمو په اړه څه نه دي ویلي. دلته اوس د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو او ولسي پاڅونوالو له لورې عملیات روان دي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو ټلویزیون، د ننګرهار شینوارو لویه ولسوالۍ.